عبدالرشید دوستم وایي زوی یار محمد دوستم دا مهال له خپلو څو قوماندانانو سره تاجکستان ته تللی دی چې د ده په خبره طالبان یې اندېښمن کړي دي، خو په اړه یې ډېر جزئیات نه په ډاګه کوي چې نوموړی په څه هدف تاجکستان ته تللی دی. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهمو خبرونو ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. جنرال دوستم وایي د افغانستان په سقوط او د دوی په وتلو امریکا او ټولې نړۍ ته دا روښانه شوه چې طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او په خبره له القاعدې ډلې سره یې اړیکې نه دي پرې کړي. هغه تورونه چې وړاندې طالبانو رد کړي دي، نوموړی دا خبره په داسې حال کې کوي چې خپله هم د بشر د حقونو د نړیوال سازمان لخوا د بشري حقونو په نقض تورن دی. هڅه مو وکړه د عبدالرشید دوستم د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویان یې ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو وړاندې د عبدالرشید دوستم په ګډون ده ته ټول نږدې پخواني سیاستوال، جګړه ماران او ازمایل شوي کسان یاد کړي دي. تر دې وړاندې د سنبلې پر 6مه د طالبانو ضد د مقاومت ملي جبهې مشر احمد مسعود په وینا کې د افغان سیاستوالو په غونډه کې وویل د افغانستان اوسنی وضعیت پوځي نه بلکې د خبرو له لارې حلیږي. د AFG چینل درنو لیدونکو، دا اوس زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.